بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو قدرمنو لیدونکو ته ښه راغلاست وایم، په دې هیله چې ټول روغ او جوړ اوسئ. خدای دې وکړي چې دغه سلسله د ویډیو همداسې په ښه ډول سره دوام ولري او تاسې ورڅخه ګټه واخلئ. او هغه دوستانو چې ثبت نامونه یې کړي دي ډېر ښه کار یې کړی دی، او د لا نورو معلوماتو دپاره دې زموږ چینل سبسکرایب کړي او تر څو موږ سره اپډیټ پاتې شي. نن غواړم چې په یوه موضوع باندې تاسو سره خبره وکړم او تاسو ته د دغه معلوماتو او منبع مخایمه چې دا معلومات موږ له کوم ځای نه کوو، دغه اپډیټس لینک هم تاسو سره شریکوم چې تاسې هم کولی شئ چې تر څو دغه ځای څخه معلومات ترلاسه کړئ او مطمئن شئ. او اصلا دا ویډیو دې په خاطر جوړوم چې زیاتره دوستانو پوښتنه کړې ده چې موږ ته د انټرویو دپاره ایمیلونه شوي وو او متاسفانه موږ ونشو کولی چې سفارت ته لاړ شو او انټرویو ورکړو. نو اوس موږ ته پروسیجر څه دی، څه باید وکړو چې تر څو زموږ انټرویو بیا ریسکیجول شي، یعنې دوباره موږ سره د انټرویو چانس راکړي. نو هغه دوستانو ته چې ایمیلونه شوي دي، ښه لاره یې دا ده چې هغه ایمیل پرنټ کړي او هر څوک خپله کولی شي چې د ایران سفارت ته په ایران کې د برازیل سفارت ته ورشي او په حضوري ډول هغه د انټرویو پرنټ ورسره شریک کړي او هغوی ته ووایي چې زموږ په هغه وخت کې ستونزې وې، نه شو کولی چې انټرویو دپاره دلته راشو، حاضر شو. او که داسې وکړي نو ډېره به ښه وي. بیا به هغوی دوی سره یو ایمیل شریک کړي، هغه د ایمیل له لارې به دوی څه کوي، ورته هغه فورم به لیږي. او که څوک خپله نشي کولی لاړ شي، که کوم ملګری یا بل څوک ځي نو هغه ته دې دا خپل ایمیل پرنټ کړي او ور دې کړي چې تر څو هغه یې د برازیل سفارت ته په تهران کې تسلیم کړي او هغه ایمیل به هم هغوی ورته ورکړي تر څو تاسو دپاره د انټرویو ریسکیجولینګ دوباره پلان کړي او تاسو سره انټرویو وکړي. نو غواړم چې تاسو سره یو لینک هم شریکومه چې د هغه لینک له لارې تاسې کولی شئ چې د برازیل سفارت چې کوم نوی ایمیل یا کوم پروسیجر اعلان کړي یا د ویزو د انټرویو سکیجول کولو دپاره کومه لاره وښیي، تاسې کولی شئ چې دغه ځای څخه معلومات ترلاسه کړئ. نو دغه سایټ لینک به زه تاسو سره په ویډیو ډسکرپشن کې شریک کړمه. نو دغه ځای کې ګورئ، تاسې دوی ویلي دي چې د 2022 کال د شپږمې میاشتې 14 تاریخ نه را په دې خوا د انټرویو سکیجولینګ چې دی برازیل سفارت کې درېدلی دی. نو دغه کوم ایمیل ته به چې تاسې اپاینټمنټ لپاره ایمیل کولو، دا چې اوس څه شوی دی، سسپینډ دی. صحیح ده. نو د نورو معلوماتو دپاره دغو کسانو چې ایمیلونه تر دغه موده پورې کړي، دغه تاریخ پورې، نو هغوی د سکیجولینګ پروسه چې ده په نارمل ډول باندې چې ده روانه ده. نو لکه تېر ځل ما په ویډیو کې ویلي وو چې د ورځې تقریبا 50 کسانو انټرویو کېږي. نو دوی ته دا پروسه داسې په نارمل ډول باندې دوام لري. نو دغه دوستان کولی هم شي چې هغه دوستان په دوبۍ کې دي، ایران، دوبۍ او ترکیه کې، همدارنګه اسلام آباد او مسکو کې هم کولی شي چې د دغه ویزو څخه به ویزو دپاره اپلای وکړي او د انټرویو دپاره دغه سفارتونو ته ایمیلونه وکړي. نو د پاکستان دپاره اوس بند دی، نو کولی شي چې مسکو کې هم ځان دپاره د انټرویو په خاطر وخت واخلي. نو یو څه به وخت گیر دی، خو کولی شي چې دوی ورته ایمیل وکړي. نو دغه سایټ تاسې سره تعقیبوئ. نو که سفارت د برازیل نوی ایمیل یا هغه کې تاسو ته به په همدغه ځای کې تازه معلومات هم تاسو د دې ځای څخه ترلاسه کړئ. او که کوم بل پروسیجر یا د ثبت نام په اړه څه شي هغه به موږ درسره هم شریکو. که نور څه پوښتنې تاسې لرئ په کمنټ کې موږ ته پرېږدئ. په راتلونکي ویډیو کې به تاسو ته د هغې په اړه معلومات درکړو او ستاسې پوښتنو ته به ځوابونه ووایو. او په دې هیله چې زموږ چینل درسره سبسکرایب کړئ چې تر څو نور دوستان هم وکولی شي د دغه ویډیوګانو او تازه معلوماتو څخه برخمن شي. مننه.